زنانه سوال کړل دا سوال غره د حیا خلاف دی، لیکن چونکی په دې حواله سره ډیر شی میسج ما تراغلی د الکانو طرف راغلی د زنانو طرف راغلی دې مسلې په حواله سره مختلف سوالات شوي دي. ما ضروري ګڼل چې په دې حواله سره زه یو مستقل ویډیو اپلوډ کوم چې څومره تاسو سوالات دي دغه جوابات چې کوم دي غتا سو ته میلاو شي. سوال دي زنانه دا کړل چې یو زنانه داسي چې هغه د شرمګاه د زیر ناب چې کوم اختیدي یا دغه شان د ترخکون اختیدي هغه صفائی لپاره کاغه کریم استعمالي یا دغه شانتي پاوډر وغیرہ استعمالي، نو آیا که دغه زنانه ته د دغه بذریعہ باندې هغه سره چې کوم دي الرجی کیږي، نو دغه مجبوري په صورت کې دا زنانه د بلیډ یا د ریزر استعمال کولای شي یا نشي کولای. دغه شانتي بعض خلک دا سوالات هم کوي چې د دې چې کوم حدود دي د دې اختو زیر ناب چې کوم اختی دي د حدود د کم ځای نه د کم ځای پوری. ډیر شي خلک دا چې په دې حواله سره سوالات کوي، خاص کر کې ځوانان لکان چې کوم دي چې کوم بلوغت ته ورسي د هغې نه پس چې کوم دغه ته بیا دغه مسلې علم نه په دغه حواله سره ماته چې کوم ډېر زیاتې میسج راځي سوالات کې کسان. او یو سوال دا کې چې دا چې کوم اختیدي مثال طور پر د زیر ناب اختی چې کوم دي دا 100 ورځې پس چې کوم دي دا کټ کول واجب او ضروري دي. یادو ساتي ټول مخکنه خبره ده چې زمونږ تاسو چې کوم دین نه مذهب دی اسلام دا پاکیزه مذهب دی، ډېر پاک صاف مذهب دی. ځکه موږ تاسو ته دا دین چې کوم دي زمونږ دا اسلام دا مذهب موږ تاسو ته د پاکي حکم راکړي. په شریعت کې د پاکي د صفائی ډېر غټ چې کوم دی مقام دی. ځکه په حدیث شریف کې راځي چې صفائی چې کوم دا نصف ایمان دی. انسان چې کوم خپل ځان صفائی ساتي، خپل د کپړو صفائی ساتي، خپل د جسم صفائی ساتي، دا شان د خپل د سترګو وغیرہ روحاني حواله سره او جسمانی حواله سره او چې کوم ځکه ولاړه ناسته کې سملی پاسي دا غي چې کوم د صفائی خیال ساتي، نو تاسو غتا یقیني طور پر داسې انسان چې کوم دی داسې مسلمان چې کوم دی د کامل مؤمن دی. او کچری انسان داسې چې هغه چې کوم دی په خپلم غندي، خپل کپړې غندي، خپل د جسم خیال نه ساتي، دغه شان د اختو وغیرہ یا دغه شان چې کوم دی ولاړه ناسته کې دا غي د صفائی خیال نه ساتي، نو تاسو پوه شئ چې دا سړی چې کوم دی د کامل مؤمن نه دی. ځکه چې دغه صفائی نشته. نو دین اسلام موږ تاسو ته داسې مذهب الله رب عزت راکړل چې هغه د پاکي او د صفائی حکم موږ تاسو ته راکړي. بهرحال دا چې مسله دا د دې تعلق هم د پاکي او د صفائی سره دی. اوس مثال طور پر زنانه هي یا نارینه شي چې کله بلوغت ته ورسي د هغې نه پس بیا د زیر ناب چې کوم ویښته دي دا راخیږي یا دغه شان د بغلونو ترخونو چې کوم ویښته دي دا راخیږي، او د هغې د صفائی حکم موږ تاسو ته الله رب عزت راکړلی. د دې څومره ورځې پس چې کوم د صفائی ضروري ده. یو انسان داسې چې هغه مجبوري نه وي، مثال طور پر هسې چې کوم دی 40 ورځې وشي 40 ورځې وشي د اخته صفا نه کړي، نو په دغه صورت کې د مکروه تحریمی یعنی د حرام کاری چې کوم د مرتکب شو. پکاردار چې د 40 ورځې مخکې چې کوم د صفائی وشي او ضروری ده، بلکې هر هفته کې چې کوم تاسو کوشش کوئ چې صفائی وکړي. بیا که هر هفته نشي کولای کم از کم 2 هفته پس چې کوم د 10-15 ورځې پس چې کوم دا خو ضرور چې کوم د خپل صفائی خیال ساتي. سمجھ کې خبر راځي دا چې کوم د واجب د دې صفائی کول سړي دا واجب دي، د فرض په کټګوري کې ده. انسان داسي چې د باندې سلوي ورځې تیری شي او د خپل صفائی خیال ساتي، خپل د شرمګاه وغیرہ اخته صفا نه کی، د بغلونو اخته صفا نه کی، په دغه صورت کې دا سړی مجرم دی، ګناهګار دی. اوس راځو د بلې مسلې طرف ته چې د دې حدود څه دي. حدود مطلب چې کم نه کم ځای پورې به دې صفائی کیږي. نو یاد وساتئ د نامه دلاندې چې څومره اخته دي آس پاس یا دغه شانتي چې کوم شرمګاه چای د وړو بولو لاري یا غټو بولو لار دي د آس پاس چې څومره اخته دي دغه چې کوم دې صفائی ضروری ده. او دغه شانتي چې کوم الکان دي دغه چې کوم خاصیتین دي دغه صفائی ضروری ده. بعض خلک دا غني چې دا چې کوم دې صفائی ضرورت نشته، نو دا چې کوم دا ختم په دغه حکم کې راځي چې دې هم صفائی کوي. دغه شانتي چې کوم د وړو بولو لار یا د غټو بولو لار د دې آس پاس چې کوم اخته دي، اصل مقصد دغه دی چې په دې باندې بیا نجاست غند لګي، نو د هغه غند نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې هغه اختم صفا شي. صدانه چې تاسو خالد نامه دران دي نیمه پورې چې تاسو اخته صفا کړه بس فقط نو، بلکې اصل مقصد هم دغه دی چې آس پاس چې کوم د پاخانی لار دغه شان دي د وړو بولو لار دغه آس پاس چې کوم قریب اخته دي دا مکمل د دې صفائی ضروری ده. ځکه چې کچري انسان چې کوم دی بولو بار کې دغه سره چې کوم دی پاغي باندې نجاست لګي، پاغي اختو باندې، نو دغه سره چې کوم دی بیا ناپاکی پیلاویږي، نجاست پیلاویږي. نو ځکه د شریعت حکم هم دغه دی چې د آس پاس چې څومره اخته دي د دې صفائی کول چې کوم دی دا ضروری دي. دا خو د دې حدود دي. اوس راځو بلې مسلې طرف ته. دې زنانه چې دا سوال کړل چې اوس مثال طور پر زنانه داسې چې هغه ته الرجی کیږي د دغه نه د کریم وغیرہ نه یا پاوډر وغیرہ نه،
ګوره په شریعت کې د زنانه لپاره بهتره ده چې خپل اخته چې کوم دي دا وکاږي لکه پلاس باندې دا د زنانه لپاره بهتره ده. هغه په هغه صورت کې کېږي چې شورونه چې کوم دي یو زنانه د دې عادت وي او کچري دا انسان یو ځل په بلیډ باندې یا دغه شانتي په د پوډرو په ذریعہ د کریم په ذریعہ باندې دغه کې نو بیا دا مشکلات بیا دا دغه شانتي پلاس باندې دا په ګوت باندې دا بیا یا دغه شانتي د نوسی په ذریعہ باندې دا نه وځي. لیکن یو زنانه اوس دا سره اوس مثال طور پر دي ته اوس الرجی ده نو په دغه صورت کې دا زنانه دي ته الرجی وي نو په دغه صورت کې دا بلیډ استعمالوي شي. البته افضل د زنانه لپاره دغه چې دا وباسي بیا وباسل نشي بیا افضل دغه دا چې دا د کریم په ذریعہ باندې دغه شان د پودر په ذریعہ باندې د دې صفایي کی او کچري دا زنانه داسي چې د ته الرجی کی نو دا په مجبوري په صورت کې چې کوم دي زنانه چې کوم دي دا بلیډوم استعمالوي شي ریزرم استعمالول شي. اصل مقصد چې کوم دی غ صفایي ده. ډیر شخلک داسي سوالاتم کې چې یار داسي مارکیټ کې یو داسي پودر ملاويږي کریم ملاويږي چې دغه په ذریعہ باندې مستقل صفا کیږي مستقل همیشه لپاره نو آی داسي دا پودر موږ استعمالول شو په دې باندې ما یو ویډیو ورکړو. ډیر شخلک دا سوالات کینو کچري یو انسان دغه استعمال کی همیشه لپاره او پاغي کې طبي حواله سره جنسي حواله سره نقصان نه ورګي نو همیشه لپاره تاسو دا ختمول شي. دویمه خبره دا د نارینه لپاره دغه صورت اوس نارینه داسي چې هغه دغه لپاره خو افضل دغه چې هغه د بلیډ په ذریعہ باندې چګم دي یا د ریزر په ذریعہ باندې چګم دي هغه صفایي کوي. لیکن د بلیډ په ذریعہ باندې یا د ریزر په ذریعہ باندې هغه ته چګم دي الرجی کیږي او په دغه صورت کې دغه نارینه چګم دي دغه لګ چګم دي د پاوډر استعمال کی یا دا کریم وغیرہ استعمال کی نو دغه مجبوری په صورت کې د کول شي. اصل مقصد چګم دي غ صفایي مقصود ده. بهرحال ډیر شي خلک داسي چې بدی حواله سره د غلط فهمي شکار دي بدی مسله کې چګم دي بدی ویډیو کې چګم دي ما تاسو ته مکمل مسله بیان کړه. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.